سلام، اوس هم د یوې بجې خبرونه. ولسمشر غني وایي په هیواد کې د سرطان ناروغۍ له امله د مړو شمېر یوه ملي فاجعه ده او دا د منلو نه ده. د شمیرو له مخې په هیواد کې په کال کې 100,000 کسان پر سرطان اخته کیږي او 80 سلنه یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. ښاغلي غني نن سهار د سرطان پر ضد مجادلې ملي سمپوزیم کې زیاته کړه چې د سرطان پر وړاندې مبارزه ډیر لګښت لري، نو باید د تشخیص او درملنې ترمنځ تفکیک وشي. وقتی 40,000 نفر نه 80% په کال کې حق ته رسیږي، نو دا یو ملي فاجعه ده. او ملي فاجعه مقابل کې د روغتیا وزارت ماشین نه لري، دا نه لري. تاسې یو ورځ ماته نه راغلي چې له ما نه غوښتنې کړي چې سرطان باندې څه وکړم، او دا د منلو وړ نه ده. ماته به راځئ، له ما نه به غوښتنه کوئ. د کندهار پر معروف ولسوالۍ تېره شپه طالبانو له لوري برید شوی او دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د دغه ولایت د والي ویاند د پیښې پخلی کوي، خو له امله یې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. له دې سره سم د دغه ولایت د پنجوایي ولسوالۍ په تالوکاني سیمه کې د طالبانو په یو برید کې 2 پولیس وژل شوي او یو بل یې ټپي دی. په بلخ کې د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې 45 طالبان وژل شوي او یو شمېر نور یې ټپیان دي. د ملي دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی وایي د عملیات تېره شپه د شولګرې ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د شولګرې، چاربولک او چمتال ولسوالیو لپاره د طالبانو نومول شوي ولسوالان او 6 نور برجسته غړي هم شامل دي. له دې سره سم په غزني کې هم د یو هوایي برید په پایله کې 12 طالبان ووژل شول. د غزني د والي ویاند وایي دغه عملیات تېره شپه د ګیلان ولسوالۍ په ګوار سیمه کې ترسره شوي دي. د نوموړي په وینا په وژل شویو کسانو کې د یادې ډلې یو قومندان چې ملا مبارز نومېده هم شامل دی. او فیض الله کاکړ د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر عمومي رئیس په توګه وټاکل شو. ښاغلی کاکړ چې تر دې مخکې د عامې روغتیا وزارت مرستیال و، د ولسمشر د حکم له مخې پر یادې دندې ګمارل شوی دی. تر دې مخکې عبدالسلام رحیمي د ولسمشرۍ ماڼۍ د دفتر رئیس و، خو هغه اوس د ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې په چارو کې د دولت وزیر په توګه ټاکل شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.